الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. مخکې د مخرج لغوي اصطلاحي تعریف هغه بیان شو، مخارج محقق و مقدر. اوس دا خبره بیانېږي چې د مخارجو په تعداد کې څو مذاهب دي. نو پکار خو دا وه چې د هر یو حرف ځان له ځان له مخرج بیان شوی وي. 29 حروف دي، 29 مخارج بیان شوي وي، لکه څرنګې رایه چې د محققینو ده. لیکن د دې د ادراک او د دې نه تعبیر کول دا لږ مشکل دي، ځکه ځینې حروف د یو مخرج نه 2 ادا کېږي، ځینې حروف د یو مخرج نه 3 ادا کېږي، لکه مثلا طا دال تا والا. د دې وجې نه د مخارجو په تعداد کې یو 3 مشهور مذاهب دي. یو امام فرا او سیبوی او خلیل بن احمد رحمهم الله. اول امام فرا چې دی د دې سره ابن زید او قطرب ملګري دي، چې دی وایي مخارج ټول 14 دي. لام رانون دپاره د یو مخرج قایل دي، او جوفدهن ته مخرج نه وایي. دا یو مخرج د جوفدهن هغه مخرج مستقل نه حسابوي. او امام سیبوی چې دې سره امام شاطبي رحمه الله هم ملګری دی، دی وایي چې مخارج ټول 14 دي. دیو د لام را او نون د پاره د ځان له ځان له مخارجو قائل دي. قائل لا مطلب چې دا منی ځان له ځان له، او جوفدهن ته د مخرج نه وایي. دریم مذهب د خلیل بن احمد دی، چې دې سره امام جزري رحمه الله ملګری دی. دی وایي مخارج ټول 19 دي، او د لام رانون د پاره د جدا جدا مخارجو قایل دي، او جوفدهن ته هم یو مستقل مخرج وایي. دا لام رانون چې موږ یادو دا 3 حروف دي. نو د دیو دا مخرج یو بل سره نږدې دی، بالکل د یو غاښ فرق دی. د دې وجې نه د دې مخرج چا حساب کړی دی او چا نه حساب کړی. اوس دا خبرات چې په دې مذاهبو کې د چا مذهب ته ترجیح ورکړی شوې ده او شهرت حاصل کړی دی، عام قرا بلکې اکثر په دې باندې مذاهب دا مخارج چې بیانوي، نو هغه مذهب د خلیل بن احمد دی. دا مذهب غوره کړی شوی دی په نزد د امام جزري او دارنګې د نورو قراو، ځکه امام جزري رحمه الله هم فرمایلی دي چې مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر. او بل د دې وجې نه دا غوره کړی شوی دی چې د دې خلیل بن احمد سلسله صحابه کرامو ته نږدې ده. دا شاګرد ابوالاسد دؤیلي دی، او ابوالاسد دؤیلي دا شاګرد علي رضی الله عنه دی، او هغه شاګرد محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. نو په دریو مذاهبو کې مشهور مذهب هغه خلیل بن احمد دی، چې دی باندې عام قرا درسونه کوي، او دارنګې دا 19 مخارج بیانوي. چا پکې 14 بیان کړي، لکه عبدالرحمن مکی فوید مکی کې بیان کړي دي. د دې نه بعد چې اصول مخارج بیانېږي. اصول مخکې ما ویل جمع ده، اصل په لغت کې بنیاد ته وایي. په اصطلاح د قراو کې اصول هغه ته وایي چې په هغه کې د یو نه مخارج زیات وي، چې دا په غوره قول باندې 3 دي. یو حلق دی، یو لسان دی، او یو شفت دی. حلق مرۍ ته وایي، لسان ژبې ته وایي، او شفت شونډو ته وایي. په دې مرۍ کې چې دی حلق کې 2 مخارج دي او 4 حروف ته ادا کېږي.
او په ژبه کې لس مخارج دي او اتلس حروف ته ادا کیږي او په شونډو کې دوه مخرجونه دي او څلور حروف ته ادا کیږي نو مکه دا مخارج محققه او مقدره ویل شي نو په دې لحاظ باندې د امام فرا په نسبت مخارج محققه دیارلس دي او مقدر یو دی چې هغه خیشوم دی ځکه جوفي دهن نه مني د سیبویه په نسبت مخارج محققه پنځلس دي او مقدر چې دی یو دی چې هغه خیشوم دی ځکه جوفي دهن دیم قایل نه دی او د خلیل بن احمد په نسبت مخارج محققه پنځلس او مقدره دو دي چې یو جوفي دهن او بل خیشوم دی نو دا د مخارج په تعداد کې مذاهب او اصول د مخارج بیان کړی شو وبالله التوفیق